السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي انورټر د او ایچ 1 او ایچ 2 او او ایچ 3 فالټونو پر رابطه باندې ده چې د دې مهمو لاملونو څه دي او د دې حل لارې څه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ، تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. دوستانو کله چې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او ایچ 1 او ایچ 2 او او ایچ 3 فالټونه شو کیږي، د دې مهم لاملونه درې دي. اول دا چې کله ستاسو وی اف ډي انورټر پکې چې دوستانو دا کار او فعالیت پرېږدي، نو د های ټمپریچر په صورت کې یعنی د وی اف ډي انورټر د ګرمېدو په صورت کې ستاسو وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او ایچ 1 او ایچ 2 او او ایچ 3 فالټ شو کیږي. هم کله چې ستاسو په وی اف ډي انورټر باندې اوورلوډ شي، یعنی کله چې واټ یعنی مصرف د وی اف ډي انورټر د انتخاب شوي واټ او مصرف څخه زیات وي. دریم کله چې په وی اف ډي انورټر کې تاسو واټ کم انتخاب کړی وي او ستاسو لوډ او مصرف د دغه واټ څخه زیات وي. نو دوستانو د دې درې واړو لاملونو د حل لارې دا دي. کله چې ستاسو وی اف ډي انورټر های ټمپریچر کیږي یعنی ګرمیږي او ستاسو پکې یا سلو شوي وي او یا دوستانو دغه پکې چې دی بالکل سټاپ شوي او بند شوي، نو تاسو باید دغه پکې تلری کوي او د دې په ځای ورته د های سپیډ والا پکې نصب او کنیکشن کوي. دوهم لامل دوستانو کله چې ستاسو په وی اف ډي انورټر باندې اوورلوډ راځي یعنی په دې باندې زیات مصرف راځي، نو تاسو باید خپل واټر پمپ یا موټر دوستانو دا چیک او ټیسټ کوي چې دا خو کراش شوی، شارټ شوی او یا ډیمیج شوی خو نه دی. او دریم لامل دوستانو چې کله تاسو په وی اف ډي انورټر کې کم واټ انتخاب کړی وي او تاسو موټر چې دی د دغه واټ څخه زیات وي، نو تاسو باید دوستانو دغه واټ ورته زیات کړئ د وی اف ډي انورټر د کیلو واټ مطابق. د دې څخه وروسته به دوستانو تاسو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې او ایچ 1 او ایچ 2 او او ایچ 3 فالټ نشو کیږي او تاسو وی اف ډي انورټر دا به په نورمال ډول باندې چلیږي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.